بوڅ د چک ولسوالۍ او د میرداد ولسوالۍ ترمنځ پروت سړک دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ویجاړ شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د ولایت د مسؤلینو په همکارۍ د رغولو چارې پیل کړي دي. کار یې کړی ډېر ترازي بسیار د ځوانانو نه مننه چې دا کار یې شروع کړی. الحمدلله بیخي موږ ترازي یو. کار اوس ډېر صحیح ده روان دی. سړک هم ډېر ښه کار روان دی او د خلک هم ته خوشحاله دي. دغه ټول په دغه سړک باندې تېرېږي نو موږ ځوانانو یوه ټولنه جوړه کړې او په هغو په دې باندې فیصله وکړه تر څو چې موږ په سړک باندې کار پیل کړو. نو همدغه ځوانانو د خپله ځانه پیسې هم ټولې کړي دي، چنده یې کړې ده او همدارنګه د حکومتي چارواکو نه هم غوښتنه کړې. والي صاحب یو اسکواټر او یو ډمټرک موټر موږ ته د ښاروالۍ د طریقه کړي او 1500 لیتره یې تیل کړي او 100 لیتره یې د موټر دپاره ورکړي. د دغه ولایت مسؤلین وایي د فرعي لارو د رغولو په برخه کې د یاد ولایت د اوسیدونکو ونډه د ستایلو ده. دوی وایي د بوت سړک چې د ډیری سیمو اوسیدونکي ترې ګټه اخلي غواړي په ښه شکل ورغوي. چې میدان وردګو ولایت څو میاشتې مخکې د سیلابونو شاهد سیلابونه راغلي، ډېر سړکونه خراب شوي. لله الحمد موږ په ټولو ولسوالیو کې سړکونه شروع کړي د بیا رغونې دپاره او کوشش کوو چې ټول سړکونه جوړ شي. بالخصوص د میدان وردګو ولایت بندي چک د ولسوالۍ د بوت په نوم باندې کوتل ده. په دغه کې موږ سره ولس بالخصوص ځوانانو پوره ونډه اخیستې ده، همکاري را سره کړې، موږ ماشینونه او د تیلو همکاري ورسره کړې. کېدای شي انشاءالله په دې لنډ وخت کې دغه کوتل زر تر زره یعنې ترمیم شي، جوړ شي. د ویلو ده چې د میدان وردګو ولایت د چارواکو او ولسي خلکو له لوري د دغه ولایت د جغتو سړک او نرخ ولسوالۍ صدمردې کوتل د رغولو چارې هم روانې دي.